سفراتلو سردا زور جهان سوزوان رسولم سپرو ساراو کی راشنه سوله گلان رسولم سفراتلو سردا زور جهان. محترم اوریدونکو ستاسو پام راړو د اصلاحي خطباتو په سلسله کې د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب یو اصلاحي بیان ته. تا چې ظهور وکړی تیارې د کفر ورکی سولم تا چې ظهور وکړی تیارې د کفر ورکی سولم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أفنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه: مر أمتك بالحجامة. رواه الترمذي. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د قدر وړ مسلمانانو ورونو، د بیان د شروع تر مخه دا خبره کول غواړم که زما اواز تاسو اورئ او یا په لاوډ سپیکر ګویا کې هغه ښځې او هغه نارینه کسان چې په کورو کې ناست دي مریضان دي، ناجوړه دي، او یا ناجوړه نه دي، په کورو کې ناست دي خو صرف زما اواز اوري. دا خبره زه ټولو ته کوم که چیرې زموږ په دغه اواز باندې یا په دغه تقریر و وعظ و خطبات و بیان و نصیحت باندې یو چاته ازار رسیږي، یو څوک زموږ د دا خبرو څخه په تکلیفیږي، یو چاته ضرر و تکلیف رسیږي، نو هغه ماته په ډېر ورین تندي دا خبره کولی سي چې مولوي صاحب ستا اواز پر موږ باندې بد لګېږي، زموږ مریضانو ته تکلیف دی، زموږ کشیانو ته تکلیف دی، موږ ته ضرر و تاوان دی. که دا اواز ټیټ او کښته سي، صرف یې تاسو په خپل مسجد یا مدرسه و درلفتا کې خپل ملګري واورئ، نو زه یقیني درته وایم د زړه له کومې چې زه به انشاءالله تعالی خوشحاله سم. ولې زما ورونو موږ چې دلته کښېنو د دې مقصد لپاره چې زموږ عامو مسلمانانو ورونو او خویندو ته یو ګټه ورسیږي. دا چې زما په خبرو باندې زما خور، زما مور، زما ورېنداري، زما ورور، زما د ماما زوی و د عمه زوی، زما احباب و دوستان ته تکلیف زما په خبر رسیږي، نو د دې پر ځای چې زه د ثواب په امید خبره شروع کم، برعکس به هغه خبره پر ما باندې وبال و عذاب. ولهذا بیا په تکراري ډول هغه کسان چې زما اواز په ګویا کې اوري، د هرې کورنۍ سړی یا نفر یا خورخۍ چې وي، هغه ته دا خبره رسول غواړو که چیرې په دې اواز باندې په دا خبرو باندې انسان ته تکلیف رسیږي، نو دا موږ کولی سو دا مو په وسه پراخه چې دا اواز کنټرول کړو، غټې ګویاو ته اواز نه ورېله کوو. دا خبره مې ځکه وکړه زما ورونو
په ترجمه کې هم تاسو دا خبره اوري، بیانو کې هم تاسو د خپلو علماو څخه دا خبره اوري چې ټوله کارونه پر سنت باندې برابر کړي، سنت عمل سره. نو که زموږ دغه وینا او تقریر د سنت عمل سره برابر نه وي، خدای نه کرده زموږ په دغه وینا باندې نورو انسانانو ته تکلیف رسیږي، نو د خپل ترتیب به یو څه راکم کو. نو موضوع ته زما ورونو راځمه، هغه دا چې زموږ او ستاسو دین اسلام تاسو ښه متوجه کیږي. زموږ او ستاسو پاک او مقدس دین د انسانانو د دوو ناروغیو د علاج لپاره راغلی دی. انسانان یا خپل باطنی پټه مریضي لري او یا ښکاره مریضي لري. کله چې انسانان د دوو مریضیو سره مخامخ سوله، د ننه مریضي او باطني او پټه ناروغي پکښې پیدا سوله، د هغه ناروغي لپاره الله رب العزت د قرآن کریم د نزول سلسله شروع کړه. که د انسانانو ظاهري او سربیرن ټپونو او زخمونه وي، لا علاج وي، علاج یې نسي کېدلی، الله رب العزت د قرآن کریم د نزول سلسله د دغې ښکاره مرضي لپاره هم شروع کړه. زموږ په تاریخ کې زما ورونو دا خبره هم واورئ، الله رب العزت لکه څنګه چې د عباداتو په باره کې خپل بندگان متوجه کوي، لکه څنګه چې د معاملاتو په باره کې خپل بندگان متوجه کوي، لکه څنګه چې د ژوند د تیریدلو او د اخلاقو د سمول لپاره خپلو بندگانو ته خطاب کوي، همداسې الله رب العزت انسانانو ته دا خطاب کوي چې تاسو خپل طب، خپله ډاکټري، خپل علاج، خپل تشخیص او ستاسو د ناروغیو د کنټرول طریقه د قرآن او د حدیث سره برابره کړي. ځکه نو موږ دا په اخطار او چیلنج زما ورونو دا خبره کوو. د دین اسلام پیروان انسانان په اخطار باندې دا خبره کوي چې زموږ په دین اسلام کې د انسانانو د ژوند متعلق چې هر مسله رااله، په قرآن کې علاج شته، په احادیثو کې علاج شته. د نورو نړۍ دینونه دې دا خبره ثابته کړي چې و زموږ په دینو کې د انسانانو د ژوند د ټولو چارو او د ژوند د هرې چارې هره مسله چې د زموږ په دین کې علاج شته، دا نشته. خو په قرآن کې الله رب العزت د ټولو مشکلاتو حل ایښی دی. نو په تاریخ کې زموږ او ستاسو علماء کرامو د طب په نامه باندې ډېر کتابونه جوړ کړي دي چې په دې کې امام غزالی رحمه الله تعالی هم په دې ډله او کتار کې راځي، او په دې کې داسې کسان نور راځي چې هغو د خپل علم څخه استفاده کړې ده، د انسانانو د پټو او ښکاره ناروغیو لپاره د کتاب الطب په نامه باندې احادیث راوړي دي، یا یې کتابونه لیکلي دي، یا د قرآن کریم د دغه آیات په تفسیر کې چې ما درته ولوستی او مې وایه د سورة بني اسرائیل د دې په تفسیر کې خبرې کړي دي. الله رب العزت په قرآن کریم کې دا وایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. الله فرمایي چې موږ قرآن کریم چې نازل کړي دي او په قرآن کریم کې چې کوم آیاتونه دي، دا ټول آیاتونه د دې مقصد لپاره چې انسانانو کې شفا راولي او یا انسانانو لپاره مؤمنان لپاره رحمت وي. اوس شفا که انسان ظاهري ناجوړي لري، الله قرآن د هغه لپاره راولېږي. که انسان باطني ناجوړي لري، الله قرآن د هغه لپاره راولېږي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. انسان د ځان سره فکر کوي چې حسد لرم، الله په قرآن کې علاج ورسوي. انسان ته درد ورځي، په احادیثو کې علاج ورسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درد درلی نو ولاړ شه اودس وکړه، خپل درد دې کنټرولولی نه سوی، لمانځه باندې ودرېږه، خپل درد دې زغملی نه سوی، تحمل کولی دې نه سوی، یخې اوبه وڅښه. دا هغه علاجونه دي چې زموږ په دین مقدس کې پراته دي. انسان سخا صفت نه لري، همیشه چې ویني بخیل، چې ویني بخل، سخا نه لري. الله رب العزت د سخا د پیدا کولو لپاره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ژبه احادیث جاری کړله چې انسانان دغه صفتونه ولري، الله رب العزت خاص رحمتونه باندې کوي. انسان د خپل مال شندنه نسی کولی، ناجوړي لري، الله رب العزت په قرآن کې د جنتو زیري هغو انسانانو ته ورکړي دي چې خپل مالونه د الله په لار کې شندي. همداسې دا قرآن چې د انسانانو د باطني ناجوړي لپاره الله نازل کوي، په دې کې د انسانانو د ښکاره ناجوړي هم علاج شته. الله رب العزت په قرآن کې دا فرمایلی دي. خو متاسفانه زما ورونو، انسانان چې د قرآن پر ځای د قرآن څخه استفاده وکړي، د قرآن پر ځای د نورو داسې شیانو څخه استفاده کوي چې هغه حرام. یو بزرګ ډېر ښه خبره کړې ده، نن مې یو کتاب کتی، په زړه پورې خبره یې کړې ده. هغه وایي د انسانانو مال حرام دی، لباس حرام وي، چشک حرام وي، پیسې حرام وي، په دغو حرامو پیسو بیا حرامه دوا رانیسي، ځکه نو د ده ناجوړي لا علاج شي.
په حرامو پیسو باندې حرامه دوا رانیسي نه جوړي له علاج نشي کېدلی. دا یو عجیبه معقوله خبره ده، یو عجیبه عبرتونه پکښې پراته دي، په زړه پورې او د خوند څخه ډک نصیحتونه پکښې پراته دي چې زموږ د ناجوړیو علاج نن سبا ولې نه کېږي. سړی په روغتون کې بستر سو، په هفتو ورځو باندې د مملکت او د دنیا مشهورې دواګانې پر ده باندې استعمال سولې، مګر بیا هم د ناجوړي علاج نه کېږي. ځینې هسپتالو او روغتونو والا مریض ته جواب ورکړي چې ستاسو مریض چې کومه مرضي او ناجوړي لري هغه له علاج سولې. دا ولې؟ پر دې باندې موږ فکر کړی دی، د دغه عالم په حواله باندې، د دې بزرګ انسان په حواله باندې چې زموږ دنیا هم حرامه ده، په حرام مال باندې حرامه دوا رانیسو، لهذا انسانانو ناجوړي پرې کېږي نه. ځکه نو زما ورونو هغه دواوې چې په هغې کې د خنزیر وازګه کار سوی وي، په هغې کې داسې نور شیان کار سوي وي، د هغو خرید او فروخت هم علما کرام فرمایي چې ناروا دي. معلومه ده چې په دې دوا کې، په دې شي کې د علاج په دغه نسخه کې، په دغه جنس کې دغه حرام او نجس شی کار سوی دی. خرید او فروخت رانیول او خرڅول یې ناروا دي. یو ډېر ساده مثال چې زه باید درته ووایم، هغه دا دی، یو سړی وینه څښي د علاج لپاره، د وینې څښل حرام دي. دا چې وایي زه د علاج لپاره څښمه، بل حرام کار یې وکړي. یو خو د وینې څښل دي، بل هغه محرم و حرام شی چې ناروا دی هغه د علاج لپاره استعمال کوي. ځکه نو د ده ناجوړي نه پشي کېږي. سنت نبوي او نوی ساینس یو کتاب دی، په هغې کې دا خبر لیکل سوې ده که سړی وینه وڅښي د انسان د هضمې سیستم او نظام خرابېږي. یو خو وینه په ځان کې دومره ثقیله او درنه ده چې نه هضم کېږي، او بل طاقت الله دا پکښې ایښی دی چې د انسان و بدن ته نور خوراکي شیان ورلل هغه هضم کېدلی نشي. ځکه نو علما کرام فرمایي چې تاسو په داسې شي باندې علاج وکړئ چې هغه د الله ربالعزت د قرآن او د نبي د حدیث سره برابر وي. ځکه نو زما ورونو زموږ علاجونه باید په هغو شیانو باندې وي او په هغه طریقه باندې وي کومه طریقه چې زموږ او ستاسو پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوښوي. دغه آیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې وو. ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې ناجوړي د علاج لپاره یوه طریقه دا استعمالول چې وینه یې کښله. وینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کښل. هغه څنګه؟ یو حدیث شریف کې راځي، ابو کبشه انماری رضی الله عنه فرمایي، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک د بدن وینه توی کړي نو بیا دته ضرورت نشته چې د خپلې ناجوړۍ لپاره په یو شي باندې علاج لا وکړي. په انسان کې داسې یو څه وینه شته، داسې یو ځای شته چې هلته د انسان فاسده وینه جمع کېږي، خرابه وینه جمع کېږي. که دغه انسان پر مسنونه طریقه باندې د خپل بدن څخه دا وینه وکاږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې دغه انسان دې د خپلې مرضي د لرېوالي لپاره په بل شي علاج نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کار کاوه، وینه یې کښل. د دې پر ځای چې زموږ او ستاسو علاج په نورو شیانو باندې وسي، راسئ زما ورونو خپل علاج پر سنت طریقه باندې وکړو او په هغه طریقه باندې وکړو په کومه طریقه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو حدیث شریف کې بل راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي خپله وینه کښله د غاړو د رګو څخه، اخدعین او کاهل د اوږو د مابین څخه یې وینه کښله. یو حدیث شریف کې راځي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر څخه وینه کښله. یو حدیث شریف کې راځي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورانه څخه وینه کښل. چې کله به دته مشکل ورپېښ شو د ورانه، داسې تکلیف به و چې اټ ته رسېدلی نه و، اټ به مات نه و او پښې به یې کار پرېښودی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وینه ځینې کښله. ولې؟ په بدن کې داسې یو څه وینه شته که انسان ونه کاږي د هغې فاسدې وینې سره سمه وینه هم فاسدېږي، خرابېږي. اوس زموږ انسانان چې دماغي تکلیف لري، تر اوسه پورې دغه ډاکټر، هغه طبیب، دا نسخه، دا روغتون ولاړ شه، دوا استعمال که، مشورې طلب که فلان، مګر دا سنت طریقه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه وه، دا موږ په کار نه اچوو. ځکه نو که تاسو چیرې د خپل دماغ څخه په تکلیف یاست، د کلګي د نزلې څخه وینه وکاږئ، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې بیا ضرورت نشته چې انسان دې د خپلې ناجوړۍ لپاره په بل شي باندې علاج وکړي. دا د مشکات شریف حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو وږو د مابین څخه وینه کښل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې غاړې څخه وینه کښله. هغه انسانان چې د ستوني تکلیف لري، ستونی یې خوږېږي، هغه دې دغه طریقه استعمال کړي، انشاء الله تعالی الله رب العزت شفا ورکوي. او دا تجربې هم ثابته کړې ده، مشاهدې هم ثابته کړې ده. داسې ډېر واقعات شته چې کسانو ته مشوره ورکول سوې ده، هغوی د ستوني په ناجوړي باندې اخته وه چې کله یې وینه کښلې ده، الله رب العزت د ستوني مرض ورسره ښه کړی. نو بیا به هغو ګولیو دواو ته زما ورونو ضرورت نه وي چې هغه 500 ګرامه وي او 1000 ګرامه وي، 2500 ګرامه وي. د دې شیانو څخه به الله رب العزت موږ ساتلي.
دا د علاج طریقه ده. که څوک غواړي چې د خپلو سترګو د تکلیف څخه خلاص شي، د مخ د تکلیف څخه خلاص شي، د پزې د تکلیف څخه خلاص شي، نو د دغه ځایو څخه وینه کشل هم علماء کرام خوښوي. او که څوک غواړي چې د خپلو پښو د رګینسا د مریضۍ څخه خلاص شي، همدا شی و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله به وث پیښ شو، وثا دا تکلیف به پیښ شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینه کشله او بیا به علاج کوي. حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرمای: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته وختی، د اسمانو سیر او سیاحت یې کوي، هلته روانو، اسمانونه یې کتل، جنتونه یې وکتل، دوژخونه یې وکتل، ملاقاتونه یې وکړل، انبیا یې ولیدل، د هغو سره ملاقات وکړي، یا روحاني یا جسماني ملاقاتونه یې وکړل. د عیسی علیه السلام سره جسماني ملاقات کړی دی. نو انه لم يمر على ملئ من الملائکه الا امروه مر امتك بالحجامه. د ملائکو د هر جماعت سره چې به نبي تېرېدی، ملائکو به دا خبر ورته کول چې مر امتك بالحجامه، خپل امت ته د وینو کشلو امر وکړه. خپل امت ته. زموږ په دغه ټولنه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې زما ورونو، تاسو راوښیاست چې دغه سنت عمل د وینې کشل چا ژوندی کړی دی؟ ډېر به پاته وي. بیخي به زه چې هم په تاسو کې یو نفر نه دی الا ماشاءالله. مر امتک بالحجامه، د وینو په کشلو باندې خپل امت امر که. ملائکو به دا خبر ورته کول. د هرې ډلې او جماعت سره چې د ملائکو وه، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ورسره تیر سو، دا خبر ورته کول: مر امتک بالحجامه. ځکه نو په وینو کشلو کې د ټوله بدن علاج دی. په دې کې اساسي علاج د معدې او د زړه دی. یو حدیث شریف کې راځي کله چې معده فاسده سي، رګونه هم ورسره فاسد سي، خراب سي. معده چې سمه سول، رګونه هم ورسره سمیږي، جسد هم ورسره سمیږي. د وینو په کشلو کې زما ورونو د زړه او د معدې علاج دی. تقریبا د انسان ژوند پر دغو دوو شیانو باندې دی. په دې کې بیا نارینه او ښځینه فرق نه لري، شنیان او لویان فرق نه لري، هر څوک وینه کشلی سي. زه انشاءالله په څو خبرو وروسته د دې ترتیب درته بیانوم چې څه وخت دی، څنګه یې وکاږو او په چا یې وکاږو، په څه ترتیب یې وکاږو انشاءالله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ملائکې دا امر کوي چې تاسو خپل امت په حجاماتو په وینو کشلو امر کوه، په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د ناجوړۍ خیال ساتلی. یو حدیث شریف کې راځي عن اسامه بن شریک رضی الله عنه. اسامه بن شریک رضی الله عنه فرمایي، وایي صحابه کرام ورته ویل: یا رسول الله، ای د الله رسوله، ایا موږ دوا وکړو؟ د الله نبي ورته فرمایي: قال نعم یا عباد الله تداووا. ای د الله بندګانو دوا وکړئ. دا توکل خلاف کار نه دی. ډېر کسان دا خبره کوي، وایي دوا نو څه کوي؟ نو دا توکل خلاف کار نه دی، دا عین توکل دی، دا کټ مټ توکل دی، دا د الله پر ذات باندې بروسه او باور دی، اعتماد دی. خو په دې نیت سره چې په دې شي، په دا سبب کې، په دا دوا کې الله رب العزت تاثیر شي. دی خپله دا دوا دا شی تاثیر نسی کولای، د الله ذات په دې کې تاثیر شي. تداووا فإن الله لم يدع داء إلا وضع له شفاء. ځکه چې الله رب العزت چې یو درد پیدا کړی دی، مشکل یې پیدا کړی دی، هغه لپاره شفا هم پیدا کړی ده. غیر داء واحد الهرمي. الله رب العزت د یوه شي لپاره علاج نه دی ښودلی، دوا یې نه دی ښودلی، هغه مرګ دی. کاشکې چې د مرګ علاج وایي. زموږ په زمانه کې به څونه انسانانو کړی وی، بیخي وی فوق العاده کړی وی. د مرګ علاج که چیرې موږ ته راښودل سوی وی چې وروره، تاجره، پلانکی، حاجي، صوفي، ستا د مرګ د علاج لپاره، د دې لپاره چې د مرګ څخه وساتې، دغه نسخه کار که څه هم هغه د زمرتو، یاقوتو، جواهراتو وای، د سرو او سپینو زرو نسخه وای، په ډېرو پیسو باندې رانیول کېدلی، په ډېرو لرو ځایو کې وای، نو انشاءالله موږ به ځان ورسولی وي. ځکه نو علما کرام فرمایي، وای په ټوله نړۍ کې په هره خبره کې اختلاف راتلی سي، په هر کار کې انسانان جنجال در سره کولی سي، خبره نه در سره منم، یا زه داسې نه وایم که ته داسې وایه، زما او ستا په دې باندې اتفاق نشته. مګر کله چې د مرګ خبره راغلل، کافر او مسلمان دواړه تسلیم وو. یو د مرګ لپاره الله رب العزت دوا نه ده رالیږلې، نور د هر مشکل لپاره الله رب العزت شفا او علاج رالیږلی. یو حدیث شریف کې دا خبره هم ده. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله انزل الداء والدواء. الله رب العزت مرض هم رالیږلی دی او دوا یې هم ورسره رالیږلې ده. وجعل لكل داء دواء. او الله رب العزت د هر مرض لپاره دوا راولیږل. فتداووا، ای انسانانو تاسو دوا وکئ، خدا شرط پکې کې دی: ولا تداووا بحرام. په حرام سره علاج مه کوئ.
حرام سره علاج مکوئ. ځکه نو په دا ځای کې باید زه خبره وکړم چې د انسانانو وینه په روغتونو یا په داسې نورو د علاج په ځایو کې خرڅېږي، آیا د انسان د دغې وینې رانیول روا دي او که یا په دغه وینه باندې خپل علاج کول روا دي او که یا که چیرې دومره شدید ضرورت وي، سخت ضرورت وي چې د انسان د ژوند د ژغورلو لپاره بله چاره نه وي بېله د وینې د استعمال، نو فقهای کرام او علما کرام فرمایي د ضرورت تر اندازې پورې صحیح خبره ده. خو که ضرورت نه و د انسان وینه د علاج لپاره حرامه ده، څنګه باید استعمال شي؟ د انسان وینه حرامه ده. خو هغه انسانان دي هم زما ورونو فکر وکړي چې معمولي مرضي ورپېښه سوله بس وینه ورکړي، او د وینې خرید او فروخت رانیول او خرڅول خو حرام دي. دا چې یو انسان راځي خپل درک څخه وینه باسي 500 زر سیسي او بیا یې په 1000-2000 کالداره خرڅوي، حرام کار کوي. یو وخت یو څوک د لفتا ته رالی او زه بل چاره نه لرم، ځوان و او داسې د لاس ونیوی ویل دا وینه خرڅوم، ما ته روا کار دی او که نو مال د الله دوست ته خو د وینې د کښلو پر ځای چې خپله دغه د بدن یو جز دی او د انسان د وجود هغه مهم عنصر دی، د دې پر ځای چې ته دا وینه خرڅه کړې خو ځوان یې ورسه 2-3 ورځې مزدوري او خواري وکړه. دغسې انسانان لپاره چې مازې یو بهانه تلاش کړي او وینه خرڅه کړي، د وینې خرڅول او رانیول حرام. اما ضرورت هغه شی دی چې په ډېرو ځایو کې تاثیر لري. ما درته وویله که چیرې د انسان د ژوند د ژغورلو لپاره د وینې ماس یوه بل هیڅ کار نه کوي، د مسلمان او ماهر ډاکټر په مشوره، د مسلمان او ماهر طبیب په مشوره باندې په مصلحت باندې ګنجایش شته، مګر دا چې د معمولي بهانې په خاطر باندې د یو مازې خبرې په بهانه باندې انسان وینه خرڅوي او نورو انسانانو ته یې ورکوي په فروش باندې، په خرڅولو باندې د شریعت د اصولو څخه خلاف کار. نو د الله نبي فرمایي ولا تداووا بحرام، په حرامو سره خپل علاج مه کوئ. اوس چې نو هغه انسانان هم فکر وکړي چې د خپل ځان د علاج لپاره دوا استعمالوي، خو هلته فیصدي پر لیکل سوی ده چې د مار پوست او یا فیصده پکښې کار دی. هلته علاج یې لیکل سوی دی چې د خنزیر وازګه او یا فیصده کټ مټ پکښې استعمال سوی ده. بیا هم سوال درڅخه کوي چې مولوي صاحب په دې شي کې او یا فیصده دغه شی کار سوی دی، څه به وکړم؟ د سر تیل سړی رانیسي چې وګورې د کنجدو تیل یو څه د بادام دا ورسره ګډ دي چې ورسره وګورې 80% د مار پوست هم ورسره ګډ دی. بل شی نه و د دماغ د سمیدلو لپاره. د الله نبي خو دروښه ویل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سر څخه وینه کښله، دا وکړه چې الله رب العزت شفا او علاج درکړي. الله دې را نصیب کړي. خبره زما ورونو دا ده چې د توفیق غوښتنه به کوو، خبرې خو به واورو، دې ته عملي جامه ور اغوندو او که یا سبا په خپل ژوند کې عملي کوم او که یا زموږ هدف دا دی چې زموږ دوستان او زموږ احباب خبره واوري او بیا د عملي کېدلو کوشش وکړي. فقط د وینا لپاره راتګ، فقط تقریر اوریدل شاید چې معذورت ځینې وغواړي. او حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الدواء الخبیث. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبیثي او د حرامي چټلي او نجسي دوا څخه ممانعت کړی دی، منع یې کړی دی چې تاسو علاج مه کوئ. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره د انسانانو لپاره د ظاهري علاج راوړي و همداسې باطني علاج راوړي و، چې څومره یې باطني و همداسې ظاهري و. ځکه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خادمانو ښځو کې یوه ښځه او خادمه د سلما په نامه باندې ده رضی الله عنها. هغه فرمایي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې به چا شکایت راوړي او ورته وویل چې زما سر درد کوي، نو به ورته وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې احتجب، وینه وکاږه. دا د نبي خادمه ده سلما رضی الله عنها، د نبي خدمت یې کړی دی. او دا وایي چې هر چا به شکایت نبي ته د سر د درد راوړي نو نبي به دا ورته ویل احتجب، وینه وکاږه. او کله چې به د پښو د درد شکایت ورته راوړي چې پښې مې درد کوي، نو بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې نوکریزې باندې کښېږده. دا مثلا باید تشریح کړم چې نوکریزې د نارینه لپاره استعمالول یې روا دي او که یا د ښځینهو لپاره استعمالول یې روا دي او که یا د ښځو لپاره استعمال د نوکریزو صحیح کار دی، بد کار نه دی. د نارینهو لپاره هم صحیح کار دی، خو دومره قدر چې پر پښو باندې کښېږدي. دا نو لاسونه تر دا ځای سره کول، یا ورغوي سره کول، یا خچي ګوته سره کول، یا نوکان سره کول. ملا علي قاري رحمه الله تعالی مرقات کې دا مسله لیکلې ده چې دا د ښځو سره مشابهت دی، تشبه ده، یو رقموالی دی، یو شیوالی دی. د دې کار څخه نارینه پرهیز وکړي. هغه زمان چې د خپل د واده په شپه باندې خپلې ګوتې سرې کوي او نابلده ښځې باندې یږدي، په دې وخت کې د دغه ځواني باید دته اجازه ورنکړي چې زما پر ګوته باندې پردۍ ښځه، هغه ښځه چې زما سره ملاقات ناروا،
زما سره نکاح روا، زه باید هغې ته ونه ګورم، هغه باید ما ته ونه ګوري، زما اواز هغه ونه اوري، د هغې اواز زه وانه اورم. دا ځوان لاس ورته ایږدي او بیا پر خپله ګوته باندې د دې لپاره چې زما واده دی یا مې کوزده ده یا د خواښ او خسر له طرفه څخه انسانانو جوړې او نوکریزې راوړي دي، باقي شمال لګېږي. دا ځوان ورته ناست دی. ماشاءالله څوک دی؟ ځوان. کېدای شي تاسې کوم پر چا دا تجربه درغلې، خو خیر سوې ده. الهي آینده وختونه پر دې زما توبه ده، که زما سره نامحرمې او پردۍ ښځې په دې وخت کې خبرې کړي دي او زما څخه پردۍ ښځې ته کتل سوي دي یا ښځې و ما ته کتلې دي، دواړو غلط حرکت کړی دي، په هغې زه خبر نه یم. الهي ستا په دربار کې زه نن راغلی یم، عاجزي کومه چې د داسې حرکت څخه د همیشه لپاره اجتناب او پرهیز کوم. غیرت دا دی، ځواني دا ده چې په دې وخت کې ځان کنټرول کړه. ستا د ځوانۍ کمال نو موږ ته کله ښکاره کېږي، ستا د ځوانۍ هغه دبدبه نو موږ ته کله څرګندېږي، خو دغه یې وخت دی چې افرین شاباس د نفس خواهشات دې په ځوانۍ کې تر پښو لاندې کړل، نو الله رب العزت به د عرش سایه درکوي. دغسې ده که یا هغو ښځو ته هم دا خبره ده چې په دې وخت کې دې پر دې شیانو باندې زور نه لګوي چې د یوې ګوتې د سره کېدلو لپاره په ساعتو ساعتو چنې وهي او خبرې کوي، یا رایه ولي سرګنۍ خوا بدوي، یا رایه ولي پلانکۍ خوا بدوي. داسې ښځې دې هم په خپلو خبرو کې یو څه فکر وکړي چې یا موږ ولې پر دې باندې ټینګار کوو. ښځې تا ته خبره ده، په دې وخت کې ته دا زوم ته دا خبره کوې، دا خپل خیش ته دا خبره کوې، دا خپل دوست ته دا خبره کوې چې ګوره نوکریزې خو ستا پر لاس درېږدم، دا خبره دې ورته وکړل چې ګوره لمونځ قضا کومه. پر یو معمولي کار باندې دومره ټینګار کوي، دا د ښځو عقل دی، دا د ښځو د عقل نقصان دی، تاوان دی، او د دوی د عقل کمی ده چې پر معمولي او لږ کار باندې دومره ټینګار کوي، خو چې کله د فرضیاتو خبره رالل په اول صف کې دا ولاړې چې لمونځ نه کوم. نو د نارینهو لپاره د پښو سره کېدل پروا نه کوي، نوکریزې باندې ایښودل پروا نه کوي، اما ورغوی، لاس، ګوتې، نوکان دا سره کول دا هغه څه دي چې باید ښځینه یې وکړي، نه نارینه. دا چې زموږ ځوانان په اخته دي، الله رب العزت کې اصلاح راولي. دغه ځوان چې په دا وخت کې صرف د دغه یوه کار تېر نه سي، نو بیا به موږ په ټولنه کې د دغه ځوان څخه کوم امید وکړو چې ته به موږ ته د اسلام په باره کې ډېر خدمتونه وکړي. که دغه ځوان صرف در نفسي یو معمولي لږ خواهش په دا شپه او په دې ورځ نه تېرېږي، بیا به په ټولنه کې د ټولنې نوی قشر او نسل د دغه ځوان څخه کم توقعات ولري او کمې ارزوګانې به ولري چې ته په ټولنه کې دغه کارونه کولی سي، دا خدمتونه کولی سي. که دا ښځه په دا وخت کې د خپل نفسي خواهش تېره نه سي، نو د دغې ښځې خاوند په خپله کورنۍ کې د دین اسلام د اعمالو د عملي کېدلو او د کولو کومه غوښتنه ځینې ولري، کومه غوښتنه به وکړي. لهذا پکار دا ده چې په دې وخت کې ډېر احتیاط وسي، ډېر احتیاط وسي. نو خبره زما ورونو دا وه چې سلما رضی الله عنها فرمایي چې کله به چا شکایت نبي ته راوړي د سر د درد، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې احتجم وینه وکاږه، او چا چې به د پښو د درد شکایت راوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې نوکریزې باندې کښېږده. خو دا خبره یاد وساتئ چې آیا د سرو نوکریزو استعمال د تورو نوکریزو استعمال څنګه دی؟ د سرو نوکریزو استعمال یا نسواري نوکریزو استعمال پروا نه کوي. وریښتان څوک په سره کولی سي، د سر او د ژیرې هیڅ مشکل نشته، اما د تورو نوکریزو استعمال د نارینهو لپاره هیڅکله صحت نه لري. و هغه نارینه چې هغه د دشمن سره په سنګر کې ولاړ دی، غواړي چې د خپل شکل او صورت چې د سپینږیرتوب دی، دشمن ته د خپل شکل او صورت په ځوانۍ باندې ثابت کړي چې زه ځوان یم، مه راباندې راځه، بیا ګنجایش شته. دا چې په بازار کې ګرځي او پیښه هیڅ نه ده، تورې نوکریزې استعمالوي. هغه سلماني والا دې پر دې باندې فکر وکړي، یا هغه تاجران دې پر دې باندې فکر وکړي. تجارت چې نوکریزې راوړي پروا نه کوي، خرڅول هیڅ مشکل نشته. تورې نوکریزې او سرې نوکریزې یا تورې او سرې سره ګډول، مګر هغه سلماني والا، هغه حمامو والا چې هلته د انسانانو پر ژورو او د سر پر ویښتانو باندې تورې نوکریزې وروي، یو څه دې خیال او فکر وکړي. سلماني والا څخه نو ګیله نشته، هغه ډېر کارونه کوي. حضرت سلمان رضی الله عنه یو بل حدیث شریف کې فرمایي، وایي کله چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مشکل ورپېښ سو، په چاړه و په توره باندې په بل شي باندې به چې کله زخم ورپېښ سو، او یا به په ډبره په زوز باندې د نبي په جسد مبارک په بدن مبارک کې به زخم به پېښ سو، نو ما به پر هغه ځای باندې نوکریز ورېښوی. قرحه، نکبه، کله چې به د تورې یا د چړې زخم په نبي کې راغلی، او کله چې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجود کې د ډبرې یا د زوز له وجې څخه زخم راغلی، نو دا فرمایي ما به پر هغه ځای باندې نوکریزې ورشوی. د نوکریز څخه استفاده کوئ، هغه ډېر مهم شی دی، ډېر مهمه.
نو دا خبره مې درته کوم زما ورونو چې علاج به په دا شانو باندې وکړو چې څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایلی وي او چې څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې شانو باندې علاج کړی دی. خو یو شی چې د علاج لپاره ډیر مهم دی هغه عسل. د عسل استعمال یقیني د علاج لپاره ډیر مهم دی، ډیر مهم دی. یو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچيري د مرګ لپاره علاج او دوا وای نو هغه په عسل کې وای. اوس واسطه کچيري د مرګ لپاره علاج وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه په عسل کې وای. عسل ډیر مبارک شي، ډیر شفا لري، ډیر شفا لري. په انځر باندې شفا ده، په زیتون باندې شفا ده، په عسل باندې شفا ده، همداسې حبة سوداء په دې باندې شفا ده، همداسې هغه شان چې د شرط سره هیڅ چکر ونه لري او کم حرام شی پکې ښکار شوی نه وي په هغه باندې علاج کول پروا نه کوي. دې سره ډیر خیال ساتئ زما ورونو. مهمه خبره وي او خواهش مې ستاسو څخه دا دی چې علاج په هغو طریقو باندې وکړو چې هغه د قرآن او د سنتو او د دین سره چکر نه وي. اوس نو وینه باید څنګه وکاږو دا چې په دې کې دومره فایدې هم شته او دومره ګټې هم شته، نقصانات نه لري، د انسان د بدن اصلاح ده. نو وینه باید څه وخت وکاږو او څنګه یې وکاږو. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا وینه د میاشتې پر 19 تاریخ، پر 19 تاریخ، پر 21 تاریخ وکښله الله رب العزت به د هر شي څخه شفا ورکړي. اسلامي میاشت په اسلامي میاشتو کې در سره نوټ کړئ، په ذهن کې در سره وساتئ. که چا په اسلامي میاشتو کې پر 19 تاریخ، پر 19 تاریخ، پر 21 تاریخ وینه وکښل الله رب العزت به د هر مرض څخه علاج ورکړي، شفا به ورکړي. او ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درو ورځو څخه منع کړې ده چې په درو ورځو کې وینه مه کاږئ. یوه د شنبې ورځ، یوه د سې شنبې ورځ، یوه د چهارشنبې ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي که چا د شنبې او د چهارشنبې په ورځ وینه وکښل او هغه ته د پیس مریضي ورپېښه سول فلا یلومن الا نفسه، بیا دې خپل ځان ملامت کړي. د شنبې او د چهارشنبې په ورځ باندې وینه مه کاږئ. د سې شنبې په ورځ باندې هم نبی منع کړې ده ځکه چې وایي دا یوم الدم دی، دا هغه ورځ ده چې یو ورور ولاړ شوی دی بل ورور یې قتل کړی دی. ځکه نو د علاج لپاره د یکشنبې ورځ، د دوشنبې ورځ، د جمعې شپه او د جمعې ورځ په هفته کې 4 ورځې تاسو وینه کښلی سئ او 3 ورځې یې نسئ کښلی. نو ښه خبره زما ورونو دا ده چې 2 سنته ادا سي. که چا وینه وکښل په 19 تاریخ او یا 19 تاریخ یا 21 تاریخ، خو په دغو درو تاریخو کې یا د یکشنبې ورځ وه، یا د دوشنبې ورځ وه، یا د پنجشنبې ورځ وه، یا د جمعې، نو 2 سنته ادا سوه، یو د ورځې سنت سو، یو د تاریخ سنت سو. دا به کوي انشاءالله. اوس نو کله باید وکاږو دا وینه؟ هر وخت یو وخت دی، خو ښه وخت چې طبیبان وایي او ډاکټران وایي هغه د پسرلي وخت دی چې باید وکښل شي. په موسمو کې د پسرلي موسم د ورځې بیا کوم ښه وخت دی؟ د سهار په وخت کې چې وینه ټوله هغه سمه وینه لاندې تللې وي، خرابه وینه راپورته سوې وي، یا د مازدیګر وخت دی وکاږئ او پر هغه طریقې یې وکاږئ لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کښل. هغه طریقه دا وه داسې ښکر غوندې داسې شی جوړي ښکر دی، بیا د انسان چې هر ځای څخه یې کاږي پر هغه ځای باندې داسې ووهل سي او بیا چوشکه لري، په هغه چوشکه باندې د انسان هغه ځای چې د لوښي باندې کښېښودل سو بیا په خوله باندې راکشېږي. وینه خرابه وینه د الله په توفیق سره فورا دې ځای ته راجمع سي، فورا. نو بیا په چاړه باندې ویل کېږي څو ځای، په کوم ځای کې چې وینه سره راټوله سوله هغه ځای بیا په چاړه باندې نه خوږېږي. 2-3 واره چې کټ سي خرابه او فاسده وینه راوځي. مګر و په دې کې د بل شي سره خیال هم وساتئ. په دغه شي چې تاسو وینه کاږئ په ښار کې داسې ځایونه شته، داسې کسان شته چې وینه کاږئ، تاسو به ډېر پام کوئ چې بله مریضي درته پېښه نه سي، هغه د یرقان یا د تورې جړې. دا اسباب، دا اوزار، دا لوښي، دا هر څه باید په ډیټولو یا په دا شي باندې پرېږدول سي تر څو یې میکروب مړ سي او وکښل سي. خو دا کار وکړئ زما حتما یې وکړئ. په کور کې د هر چا مریضي چې تاسو یې وکړئ، د الله نبي رښتیا ویلي دي او موږ هم دا وایو چې یقیني به دا انسان شفا ترلاسه کړي. ډېر زموږ په دوستانو کې داسې شته چې وینه یې کښلې د ستوني الله رب العزت شفا ورکړي او تاسو ورسئ په هغه ماهرو انسانانو یې وکاږئ، د سر څخه یې وکاږئ، د غاړې څخه یې وکاږئ چې چیرې ستاسو مشکل و تاسو کولی سئ. د پښو څخه هم ایستل کېږي، د پښو د زنګونانو څخه د بجلکو سره لاندې دلته هم ایستل کېږي. خو دا علاج زما ورونه وکړي. زموږ په علماء کرامو کې او زموږ په صوفیانو کې یو تیر سوی دی امام قشیری رحمه الله تعالی، یو کتاب لري الرساله القشیریه. دا په تصوفو کې یو ډیره مهمه رساله ده. په 415 سنه کې دا عالم وفات سوی دی، د نن څخه 1000 کاله مخکې تقریبا، د نن څخه 1000 کاله. امام قشیری رحمه الله تعالی لیکلی دی چې په دې شانو کې علاج دی، په قرآن کې علاج دی
الله رب العزت په قرآن کریم کې شپږ ځایه د شفا خبره کوي. یو دغه آیات دی چې ما درته ووایه د سورة اسراء، او داسې نور آیاتونه هم سته. قرآن د انسانانو د ظاهري او باطني ناجوړي لپاره علاج دی. د یو زوی درلودی، علاجونه یې ډېر په وکړله، خو اخر ناامید سو علاج نه کېدی. نو الله رب العزت په خوب کې ویني او خپل شکایت ورته کوي. الله رب العزت په خوب کې ویني او خپل شکایت ورته کوي چې زوی مې ناجوړه سو، ناجوړي نشي کېږي. الله رب العزت ورته فرمایي چې په قرآن کریم کې شپږ د شفا آیاتونه دي، دا ولیکه او اوبه یې ورکه یا پرو وایه، الله رب العزت شفا ورکوي. الله ورته فرمایي نو چې کله دی د خوبه څخه راویښیږي، دا نسخه په کار باندې اچوي، الله رب العزت د قرآن په برکت باندې دغه د زوی ته شفا ورکوي. روح المعانی تفسیر دا واقعه را نقل کړې ده چې زموږ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره یو مبارک شخصیت وو او داسې علاجونه یې موږ ته راښودلي دي. نو د علاج په کولو کې هم هغه طریقه اختیار کړو کومه طریقه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. ځکه نو اوسني ساینس هم دا خبره ثابته کړې ده. اوسني ساینس چې کله تحقیق کړی دی، وایي علاج په هغه طریقه کې دی کومه طریقه چې نبی ښودی. د دوی هغه کنفرانسونه، هغه مجلسونه، هغه غونډې او جلسې چې د یوې مریضۍ د یوه میکروب په باره کې په میاشتو میاشتو باندې دوی خپل میټینګونه کوي، ملاقاتونه کوي او د یو شي لپاره علاج ښیي، دا ټوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په علاج باندې ختم شوي دي. او دا اقرار کوي چې زموږ په اوسني نوي عصر کې او مختتللي زمانه کې هم علاج یوازې او یوازې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دي. زما مقصد زما ورونه دا و چې تاسو علاج وکړئ پر سنت طریقه یې وکړئ، علاج وکړئ د قرآن پر طریقه یې وکړئ، علاج وکړئ پر هغه طریقه چې هغه حلاله وي، حرامه نه وي. نو الله رب العزت به زموږ په دنیا کې هم برکت نازل کړي او په آخرت کې به هم برکت نازل کړي. مهمه خبره دا وه چې ما ملګري و دې ته متوجه کول چې زموږ په ټولنه کې د وینو د کښلو سنت پاته دی. خو یوه طریقه چې خلک یې وینه کاږي، هغه دا طریقه ده د ستنې له لارې څخه یې کاږي. که سړی په دې نیت باندې وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینه مطلق د بدن څخه کښلې ده، په دې نیت الله رب العزت ثواب ورکوي. ښه طریقه یې دا ده کومه طریقه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمالوي. ځکه نو زموږ په کتابو کې په دې نامه کتاب الطب والرقى، طب ډاکټري، په دې باندې په ډېر احادیث را نقل شوي دي. طبراني تاسو وګورئ، د حدیثو کتاب دی، طبراني د حدیثو کتاب دی، هلته د علاج لپاره ډېر احادیث راوړي چې تاسو علاج وکړئ، تاسو علاج وکړئ. څومره انسانان چې نن بې علاجه پاته دي او علاج نه کېږي، هغه شی دا دی چې زموږ په هغو شیانو باندې علاج دی کوم شیان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې خلاف کار دي. زه دا نه وایم چې دوا استعمالول نو د سنت طریقې خلاف دي. دوا استعمال کړئ، ویې کړئ، مګر هغه طریقې چې په احادیثو کې نبي راښودلې وې هغه ونه غورځوئ. نو انشاءالله تعالی وینه خو به کاش په خپلو بچیانو باندې هم او خپله په ځانو کې هم دا شی راولو او کوشش زما ورونو دا وکړو چې څومره دلته په توجه راځو، څومره خبره پر موږ تاثیر کوي، دا خبره وکړو. الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ان شاء الله تعالی روان بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر پیدایش باندې کوو چې نبی پیدا شوی دی، څه پیښې شوي دي او انسانانو بیا کوم کارونه کړي دي. اوس زموږ مسؤلیت څه دی که الله ژوند کړی و د نبی پر پیدایش باندې چې زموږ نبی و دې دنیا ته راغلی، نو څه پیښې وسولې او څومره یو عظیم شخصیت دی که ژوند و انشاءالله پر دې به بحث کوو. الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. معصوم جونو ته د حق د ژوندانه وبخښي، معصوم جونو ته د حق د ژوندانه وبخښي، معصوم جونو ته د حق د ژوندانه وبخښي، معصوم جونو ته د حق د ژوندانه وبخښي. د بادارې پر منصب کښېناسته مریان رسوله، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله.